غزل جوړ دی په بهره په دې موقع اوس ماته یاد دی چې لاړ د لیونتوب اواز لاړ د لیونتوب اواز زما اوس په ملکونو دی لاړ د لیونتوب اواز زما اوس په ملکونو دی خنډ زما په سر د لیونۍ مینې غمونه دی لاړ د لیونتوب اواز زما اوس په ملکونو دی خنډ زما په سر د لیونۍ مینې غمونه دی او شعر دی چې زه به در رسېږم تر اسمان که دیوالونه زه به در رسېږم تر اسمان که دیوالونه شي زه به در رسېږم تر اسمان که دیوالونه شي یم بالا همت همت مې تیر تر اسمانونه دی زه به در رسېږم مننه زه به در رسېږم تر اسمان که دیوالونه شي یم بالا همت همت مې تیر تر اسمانونه دی او کله ګله چرته ګله څنګه ګله کله ګله چرته ګله څنګه ګله وینو ډک مې ټول ژوندون ستا د دیدن په ارمانونه دی ډېره مهرباني ډېره مهرباني کله ګله چرته ګله څنګه ګله وینو ډک مې ټول ژوندون ستا د دیدن په ارمانونه دی او بیا شعر دی چې نه وینم هېڅ فرق تا او ګل ته چې نظر کړم نه وینم هېڅ فرق تا او ګل ته چې نظر کړم ځکه مې ډېر قدر زړه کې ګله د ګلونه دی بیا وایي ډېره مهرباني ډېره شکریه نه وینم هېڅ فرق تا او ګل ته چې نظر کړم ځکه مې ډېر قدر زړه کې ګله د ګلونو دی او دا شعر بیا ووایي ډېر ښایسته شعر نه وینم هېڅ فرق تا او ګل ته چې نظر کړم ځکه مې ډېر قدر زړه کې ګله د ګلونو دی او بل شعر دی چې ځئ چې ځو ملګرو د افګار غریب پوښتنې ته ځئ چې ځو ملګرو د افګار غریب پوښتنې ته چا وي چې پرېوتی د چا زلفې د ټالو ډېر بیا وایي دا بیا وایي دا اخیر شعر بیا وایي ځئ چې ځو ملګرو د افګار غریب پوښتنې ته ځئ چې ځو ملګرو د افګار غریب پوښتنې ته چا وي چې پرېوتی د چا زلفې د ټالونو دی او که د ده اردو زه منظومه ترجمه کوم نو هغه داسې چې آؤ ساتھیو چلو اپنے افکار کو دیکھنے آؤ ساتھیو چلو اپنے افکار کو دیکھنے یہ سنا ہے وہ گرا ہے زلف پینگے یار سے کیا بات ہے